زه ولې دغه یې ناست یم خدای ښه دنیا را کړې ده ښه پیسې خدای پاک را کړي دي او دا پیرې ډېره سخته ګرانیم ده د اخترۍ د هر سړي په وس کې نه دی دا پیرې ځم ګنج له ښه زورور غویی به واخلم چې 100 منه غوښه وکړي چې زه اوس لا خلکو ته ځان نه معلوم بیا به زه په کمه ورځ باندې خلکو ته ځان معلوم ځم ګنج له اوس غویی اخلم د حاجي صاحب روان دي زوی پر ورځ ځم اخترۍ کوم درون ځم چې د اخترۍ غټ اخیستې شنه اخیستې دي اوه صاحب جوړ په خیر وراره څنګه یې بخیر شکر ته ښه یې جوړ یې حاجي صاحب پرون ستا زوی ویل اوس نه پلار ځي اخترۍ اخلي نو تا غویی واستې که د پسه واستې و وراره پرون لاړلم اخترۍ مې واخیستې دونه غټ غویی مې واخیستې 15 20 منه غوښه کوي دا د کمزوري سړي د وس کار نه دی داسې اخترۍ مغسې په دا ټول کلي کې بې سړی هم نه وکړي داسې اخترۍ مې کړې دي انشاءالله زموږ پلار ته وایم یا و چې غټ اخترۍ ما ته واخ دونه غټ اخترۍ واخیست په ګرې کلي کې شانې کړ غریب سړی دا ستا د وس کار نه دی دا غویی اخیستل زم پلار ته وایم و چې ما د غټ اخترۍ راواخه یا غټ پسه راواخه یا غټ غویی راواخه دوی غویی راواخه و چې د ګره کلي کې چانې رانیولې سبا ځې و روان یم د خیره السلام علیکم شه بیداره خیرات بابا در پخته کې غویی اخو که پسه اخو یاره انشاءالله ورته اراده خو همدا وره د پسه ده ولې غویی نه اخو ولې غویی خو خیر حاجي ویل ما دونه غټ غویی اخیستې دي چې 100 منه غوښه کوي ما ته به دونه غویی واخو چې 20 منه غوښه وکړي زه الله پاک غټو کوچني ته نه ګوري الله پاک نیت ته ګوري د چا چې نیت صفای د هغه به اختر قبلیږي چې چا چې نیت نه سبا زه چې اتیا غوی حلال کې چې اخلاص نیت نه سپا د هغه اختر نه قبلیږي بس موږ ته به الله ست توبه کاږو الله پاک موږ ته اختر قبول کړي صحیح ده زه امين درځه یارانو لوی اختر روان دی باید دا موږ ته هیڅ قرباني کوو په اخلاص او په صفا نیت باندې سره وکړو او خوار غریبانان باید موږ ته په یاد ولرو دای خلک ستا بې وسه بې کسه خلک ستا چې د ماښام پر دال باندې وس قدرت نه لري د خپلې قربانۍ څخه باید موږ لږ لږ غوښه ورکړو د غریبانانو ته او بله خبره دا در کوم د مسلمانانو سره اناد بغض دا پرېږدي مینه ورسره خوره کړي مینه ورکړي چې هر سړی ته ته مینه درکړي عثمان هغه ته څه وایي بس د هغه مجلس دی ورور اختر روان دي یو بل ته بل دکاونه سره کوو وسلام دا ویډیو د ثواب په نیت مخ در سره شیر کړي